سلامونه نیکی هیلې احترامات ټولو لر او بر پښتنو افغانانو ورونو ته که څه هم نن تاسو وینئ او تاسو ګورئ چې موږ سره د پښتانه مترقي لیکوال په دفتر کې چې د دې مترقي لیکوال مشر لیدر لاله دی د موږ سره یو درین مېلمه او د وطن یا د بحرین راغلی مېلمه ګیلمان صاحب هم دی او په دې دفتر کې د موږ سره د پی ټي ایم سرګر یعنی تکړه مشر کوچای لونای هم شامل دی او ټول داسې نور درانه ملګري که څه هم دي درله د ګیلمان صاحب نه موږ د تمه ده چې دا انویشتو سي ته د نور مشرون ته څه وایي او څه موږ به راووري د موږ د ډېر ارمون هم کړی و چې موږ د سره ملاقات شوی وای او خدای پاک دې موږ دا ارمون پوره هم کړو موږ د کوچي لواني صاحب نه ماشاءالله ډېره تمه ده ډېره هغه چې د خپله مبارزه په دغه مصروف وخت کې جاري ساتلې ده امید هم دی چې نه راوي او نور به انشاءالله جاري ساتي موږ ټول ملګري انشاءالله د مبارزه ته دوام ورکوي نو ایسه ورګرځي موږ خپله د شعر په ژبه کې چې کومه مبارزه هغه ملګري کړو هغه ته ورګرځي نو ګیلمان صاحب موږ په حق نه ده چې د انتظار له لارې د تاسو په مخ کې په بهر حال بیا هم خپل اظهار درته وکړي نو یې چې د کونړ سیند یو مسته څپه وکړه د کونړ سیند یو مسته څپه وکړه په خیبر د ننګیالو زلمیو شور دی د کونړ سیند یو مسته څپه وکړه په خیبر د ننګیالو زلمیو شور دی او ازالي دښمن مو دومره پېژندلی زړه کې تور دی او په رنګ باندې هم تور دی ازالي دښمن مو دومره پېژندلی زړه کې تور دی او په رنګ باندې هم تور دی او دا لوګي به ترې له ډېره وخته خیږي دا لوګي به ترې له ډېره وخته خیږي پښتونخوا کې لګېدلی داسې اور دی او په شلوار او په پتلون سره اړم یو زه بنیاد لرم او دای صرف انځور دی په شلوار مننه په شلوار او په پتلون سره اړم یو زه بنیاد لرم او دای صرف انځور دی او فتح جانا ته د کوم کلی او څوک یې فتح جانا ته د کوم کلی او څوک یې یو فاتح ته زما کور سره یې کور دی یو فاتح ته زما کور سره نو زه ښاغلي مشر او مېلمه تکړه مبارز ګیلمان صاحب ته خواست کړ چې دا خپل خیالات اظهار موږ سره وکړو او موږ ته خپل څه وایي جرد شفت جان الله تو د نوست ټوله مشرونه شاعرونه مخوالی دا ونه وکړه چې دیدار الله د په مخ شي می شعر به خوسته وکي تو سه ملګری غشتنه دو به هر حال میش داس شاعری نه دو زه بار بار دا وینا مې کړی دو چې میش هغه د فلودیه شاعری وندې لکه مخ شو چې لغات یې سو وزه خدا سه مزاحمت چې داسه واقعیا جوړه شي دیدار الله بیا خالی دارا د کیسه په جامه شنو می شاعری نه خو شاعری ته نه ورګړه خو بیا ای چې ګودر پښتونستان دی پکې جنگ شي د دوه پیغلو ګودر پښتونستان دی ګودر پښتونستان دی پکې جنگ شي د دوه پیغلو پښتون څه به ګناه لکه منګای پکې ماتي دوران وطن په دې دا د پښتو متل رایات شي دوران وطن په دې دا د پښتو متل رایات شي چې چرته کاڼی ځي د خوار تندای پکې ماتي دوران وطن په دې دا د پښتو متل رایات شي چې چرته کاڼی ځي د خوار تندای پکې ماتيږي اسمانه په مشته ځمکه چې چیرې د بم درس شي اسمانه په مشته ځمکه چې چیرې د بم درس شي د خوارې پښتنې مورکې زړګی پکې ماتيږي چې داسې بې احساسه و پردي ډول ته ګډېږي چې داسې بې احساسه و پردي ډول ته ګډېږي ضرور به د ننګ ناموس بنګړی پکې ماتېږي چې داسې بې احساسه و پردي ډول ته ګډېږي ضرور به د ننګ ناموس بنګړی پکې ماتېږي او دا خاوره د حاجي میرزعلي خان ډېره د واوره دا خاوره د حاجي میرزعلي خان ډېره د واوره چې نه درومې اتمن به د مغزای پکې ماتېږي او په وچ پورې لمده سوځي وزیره ګیلمنه په وچ پورې لمده سوځي وزیره ګیلمنه چې ګل ماتوي خامخا ازغای پکې ماتېږي چې ګل ماتوي خامخا
ډېر الله ډېر زبردست ماشاءالله ګیلمان صاحب که څه هم د میر سره داسې الفاظ نشته چې دی په وستایي او که څه ګیلمان کله کله خپل هی یو شاعر ویلي دی چې ولس جانان که نو دا ټول ولس جانان راشي ګیلمان صاحب یقیني چې د میر دا تکړه مبارز دی چې نو یې چې په زخمي ستوني کې سلګۍ ازادۍ تورې جنډې او سرې چوپۍ ازادۍ پښتو دین مذهب غیرت څلور واړه پښتو دین مذهب غیرت څلور واړه زنځیر ولچک او هتکړۍ ازادۍ او د دې څلورو دیوالو په منځ کې شلوار کمیز خیا پګړۍ ازادۍ نو زه جاوید صاحب ته بلنه ورکوم چې دا هم د میر د وزیرستان سره تعلق لري او د میر د پښتانه مترقي لیکوال یو تکړه لیکوال دی چې دا میر ته څه وایي ملګري ووري ارشاد جان صاحب خامخا دا دی غزل وی چې ننګیالی یم په ننګونو کې مې ژوند دی ننګیالی یم په ننګونو کې مې ژوند دی د بې ننګو محفلونو کې مې ژوند دی ته خوشحال په غلامي یې آزاد ګرځه خوشحال په غلامي یې آزاد ګرځه خوشحال په غلامي یې آزاد ګرځه زه باغي یم زندانونو کې مې ژوند دی زه باغي یم زندانونو کې مې ژوند دی زه باغي یم زندانونو کې مې ژوند دی خوشحالي مې په ژوندون لیدلې نه ده خوشحالي مې په ژوندون لیدلې نه ده په دردونو په غمونو کې مې ژوند دی لا د یو نه اوزګار نه وم په بل واوړم لا د یو نه اوزګار نه وم په بل واوړم چې بیدا یم په جنګونو کې مې ژوند دی څوک مې خرڅ کړي څوک مې خرڅ کړي څوک مې واخلي په ډالرو څوک مې خرڅ کړي څوک مې واخلي په ډالرو بس د غیرو په لاسونو کې مې ژوند دی خوښ مې نه دي ستا په ښار کې خوښ مې نه دي ستا په ښار کې محلونه قبایل یم په غرونو کې مې ژوند دی ډېر زبردست قبایل صاحب ډېر ماشاءالله د خپلې خیالات اظهار تاسو ته وکړ نو که څه دیدار لاله څو بیته مې لیکلي دي بنابي مافیا چې هغه د ټیس پاچاولو باندې نه شرمېږي ما ته پیغور د مقدس افغانستان راکوي دا د کمرې په سترګه کې جوړوي یی چې هغه د ټیس پاچاولو باندې نه شرمېږي ما ته پیغور د مقدس افغانستان راکوي یی چې اوس به مې لنګ ترېنه په پښو باندې ویستلی وی خو اوس به مې لنګ ترېنه په پښو باندې ویستلی وی خو د ده جواب د څنګ تربور راته ګلخان راکوي دا چې ګډا کې ستړي کېږو نه او لا مستېږو دا په سازونو کې نغمې مست په تهجان راکوي ارشاد نصیر ته بلنه که دا هم د میر تکړه او ښکلی لیکوال مبارز ملګری دی چې دا هم د خپلې خیالات اظهار وکړي میر سره میر ته څه وایي ننګیال دی ماشاءالله ټول ملګري دي درونه او کلمن همدرد صاحب ته هغه هم درین هر کلای پښتون هر کلای ټول هر کلای ودایي چې هغه د میر تکړه مبارز ملګری دی ارشاد صاحب دا غزل مې نن ولیکم دا چې سرو وینو باران دی بیا پر ځمکه د افغان دی دا چې سرو وینو باران دی بیا پر ځمکه د افغان دی بې ارزښته چې بهیږي بې ارزښته چې بهیږي بیا لړلی یې میدان دی زمونږ وینه یې روزګار دی زمونږ وینه یې روزګار دی نن پرې ټول پنجاب ودان دی زمونږ وینه یې روزګار دی زمونږ وینه یې روزګار دی نن پرې ټول پنجاب ودان دی ځان ته نه ګوري پنجابه ځان ته نه ګوري پنجابه ستا راتلونکی په تاوان دی لاس یې سره دي ستا په وینو لاس یې سره دي ستا په وینو دا قاتل دی مسلمان دی چم ته وګوره ناصره چم ته وګوره ناصره نن دې واړی کلاوګان دی دوه بیتونه مو د عمران وانا صاحب ته بلنه ورکوه که څه ډېر وخت مې نه وښلي ورمنا هډر ورسي ګیلمان صاحب ته نو چې مونږ به درته ایښي پاس په دار وي انقلابه مونږ به درته ایښي پاس په دار وي انقلابه او کله د سرونه چې په کار وي انقلابه سرې وینې بهیږي د جومات او د منبر نه دا به راته کړی چې ازار وي انقلابه نو وانا صاحب ته بلنه ورکوه دا هم د میر تکړه مبارز ملګری دی چې دا خپله خیالات اظهار وکړو عمران وانا صاحب میر ته څه ور ووایي
ګیلمن صاحب شعر دی چې ارشاد تبلیغ مانم جهاد مانم پکې مفاد نه مانم تبلیغ مانم جهاد مانم پکې مفاد نه مانم ملا مانم طالب مانم پکې فساد نه مانم غزل دی چې لا جناتیانو پښتنو دوزخیان چا جوړ کړي لا جناتیانو پښتنو دوزخیان چا جوړ کړي دا زورور خلک چې نن مظلومان چا جوړ کړي شعر دی چې ملا یو څو پوښتنه کړم درنه بخښنه غواړم ملا یو څو پوښتنې کړم درنه بخښنه غواړم ملا یو څو پوښتنه کړم درنه بخښنه غواړم پر دغه خاوره ترهګر طالبان چا جوړ کړي شعر دی چې د پاکستان چې مطلب د لا اله راوځي د پاکستان چې مطلب د لا اله راوځي نو پکې دومره د بشماره خدایان چا جوړ د پاکستان چې مطلب د لا اله راوځي نو پکې دومره د بشماره خدایان چا جوړ کړي ګرامن صاحب شعر دی چې تاریخ حقیقت دی په پښتون وطن جنت کې راته تاریخ حقیقت دی په پښتون وطن جنت کې راته دغه بیننګه او کاچا ګل خانان چا ډیر زبردست شیطان خو یو و د سجدې نه انکار کړی و شیطان خو یو و د سجدې نه انکار کړی و او نن د غټ سره وړه شیطانان چا جوړ مقتدو چې دلته انسان حلال کړي ای عمران وزیره دلته انسان حلال کړي ای عمران وزیره د انسانانو د ویشي کسبان ډېر زبردست نو که څه هم ملګري موږ ټینګ نه وخلي ګیلمن صاحب سره موږ ماشاءالله دا یې خپل شعر شاعري په ژبه باندې خبرې هم وکړلې تاسې ټولو نه مننه او موږ یې بیا هم ټول لر او بر پښتانه ته پورین تندي سلام کی او انشاءالله مې مبارزه و جاری وي خدای پامان خوشحال اوسئ